السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. نن به موږ او تاسې د لیدو حس په باره کې سره وغږیږو. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس استاد. ښه، مخکې له دې چې موږ د نن ورځې درس ولولو، راځئ چې یاره د تېر درس یوه لنډه ارزیابي او ارزونه وکړو. ښه ګرانو ماشومانو، غوږ له څو برخو څخه جوړ شوی ده؟ کولی شئ چې نوم یې واخلئ؟ غوږ له دریو برخو جوړ شوی، صحیح ده؟ بهرنۍ برخه، منځنۍ برخه او دننۍ برخه. آفرین، څو؟ درې برخې. صحیح ده؟ بل سوال، خپل غوږونو څرنګه له خطرونو څخه ساتلی سو؟ خپل غوږو ته که چیرې موږ د تیزو نوک لرونکو شیانو څخه ډډه وکړو، نو موږ غوږونه به سالم وي او خطرونه به ساتل سوی. اورېدل څه ارزښت لري؟ اورېدل ډېر زیات مهم دی. که موږ تاسې ونه کړی شو چې خبرې واورو، نو کولی نه شو چې خبرې زده هم کړو. نو دا ډېر غټ اهمیت لري اورېدل موږ تاسو ته، صحیح ده؟ نو ډېر کوښښ وکړئ چې خپل غوږو ته مو زیان ونه رسوئ. هېڅکله ډېر فکر ورسره کوئ. راځئ څخه د نوی درس مو ولولو. ښه، نن موږ تاسې به د لیدلو حس په باره کې وغږیږو. موږ تاسې به نن په دې باره کې غږیږو چې د لیدل څنګه موږ کولی سو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، تاسې داسې یو کار وکړئ. ښه، تاسې سترګې پټې کړئ، سترګې پټې کړئ او ما ته راته ووایئ چې دغه سترګې مې پټې دي، که نه؟ سترګې مې پټې دي، د دغه سترګې رنګ څه شی ده؟ راته ویلی شئ که نه شئ راته ویلی؟ نه شئ ویلی؟ ښه، اوس هم سترګې لوڅې کړئ، اوس یې راته ووایئ چې رنګ یې څه رنګ دی. ګورئ چې رنګ یې آسماني یا شین ده. ښه، په دې موږ تاسو ته ښکارېږي چې سترګې موږ تاسو ته د اشیاو رنګونه راښیي. صحیح ده؟ ښه، راځئ چې اوس خپل درس شروع کړو. متن معیاري ولولو، بیا وروسته له هغې سره غږیږو. تاسې هم په لوړ اواز سره دا متن ما سره ولولئ. ښه، د سترګو په وسیله د شیانو رنګ او تصویرونو درک کیږي. سترګې انسان خطرونو ته متوجه کوي. سترګې د کار او فعالیت پر ترسره کولو کې ارزښت لري. سترګې د کرې په شان بڼه لري چې د سر د کاسې په ننوتلې برخه کې ځای لري. د سترګو پاسنۍ پردې چې باڼه پکې شته او سترګې د خاورو او دوړو له ننوتلو څخه پاکې ساتي. د سترګې رنګ لرونکې برخه د انبیې په نامه سره یادیږي او په منځ کې د کسي سوری واقع لري چې د کسي په نامه یادیږي. له نوموړي سوري څخه نور رڼا له شیانو او اجسامو څخه سترګو ته رسیږي او د اعصابو په وسیله درک کیږي. تودوخه او یخني، خاوره، فشار او میکروبونه سترګو ته تاوان رسوي. نو ځکه باید په سترګو کې د هغوی له ننوتلو څخه مخنیوی وشي. که چیرې خاورې او دوړې سترګو ته ورننوځي، باید په سترګو باندې فشار را نشي او اوبو او یا سوړ شوي چای باندې پرېمنځل شي. ښه، نن مو تاسې به د سترګو په اهمیت په باره کې غږیږو، د سترګو په بڼې باندې به غږیږو او همدارنګه به موږ څنګه د سترګې محافظت کولی سو په هغه باره کې به مو غږیږو. دلته یو د سترګې موډل لرم، دا به تاسو ته در وښایم او درته به ووایم چې سترګه څه او کوم اجزاوې لري. ښه، اول دغه سترګه چې تاسې وینئ، صحیح ده؟ دا د سترګې یوه بڼه ده. دغه د سترګې کسی یا سوری ده، صحیح ده؟ د سترګې کسی
یا سوری ده او دغه انبیه ده. د سترګې رنګ لرونکی برخه دا مخکې تصویر کې مې تاسو ته دروښوده، بیا به یې دروښیم. دغه تاسې وینئ دغه انبیه ده، دغه رنګ چې لري، او دغه تور چې تاسې وینئ دغه د سترګې کسی ده، د سترګې کسی یا هماغه سوری. صحیح ده؟ ښه، دغه سترګه ده کله چې رڼا یو چیرته وي، هغه رڼا له دغه د کسي له سوري نه دننه کېږي او د ښه کله چې رڼا دننه سوه، تاسو ته داسې در وښیم، رڼا له دغه کسي نه دننه کېږي او دغه ځای کې د عصبي حجرات دي. صحیح ده؟ دغه عصبي حجرات همدغه د لمر د رڼا وړانګې سره تجزیه او تحلیل کوي او وروسته بیا دغه رڼا د عصبي حجراتو له طریقې نه دغسې اعصابو ته انتقال کیږي او بیا هلته کولی شو چې موږ تاسې مختلف رنګونه تشخیص کو. صحیح ده؟ نو دغه د سترګې مهم اجزاوې دي. پوه شولئ؟ یعنې به بیا تاسو ته تکرار کړم. ښه، دا زموږ د سترګې ماډل دی. دا د سترګې کسی دی. صحیح ده؟ او دغه انبیه ده. اوس به تاسو ته په تصویر کې هم در وښیم. صحیح ده؟ او بیا نور څه او رڼا چې دننه کېږي دغسې د عصبي حجراتو له طریقې نه دلته مغز سره ارتباط لري او مغز ته رسیږي. ښه، دغه د موږ د سترګې تصویر دی. ښه، دغه هماغه توروالی چې موږ تاسې وینو. صحیح ده؟ دا د سترګې کسی دی. د سترګې کسی، دا هلته به یې ولیکم، د سترګې کسی. او دغه جایونه چې تاسې وینئ دا د سترګې رنګ ده. صحیح ده؟ کله چې رڼا راسي د کسي سوري ته، دغه که چیرې رڼا زیاته وي دغه انبیه ځان وړکی کوي، تر دغه ځای پورې ځان رارسوي. وړکی چې دا سوری موږ تاسو ته وړکی ښکارېږي، او که بیا هغسې رڼا زیاته سي دغه سره لرې کېږي او ډېره رڼا پرېږدي. صحیح ده؟ نو دغه کسی ده او دغه هم انبیه ده. ښه، وروسته بیا دغه رڼاوې راځي، دغلته د عصبي حجرات دي. صحیح ده؟ دلته دغه رڼا تجزیه او تحلیل کوي او ویني چې د کوم رنګ ده، څه رقم شکلونه یې موږ ته راوړي، او بیا هغه الکترونیکي سیګنالونه دغسې ځي مغز ته. صحیح خبره ده؟ ښه، په دې هم پوه شوئ. موږ تاسې نن یوه تجربه هم لرو. صحیح ده؟ چې دغه اعصاب څنګه دغه سترګې امواج نوري امواج څه رقم راټولوي او اعصابو ته انتقالوي. د دغه هغه لپاره د دې تجربې انجامولو لپاره موږ تاسې لپاره 2 دانې ګیلاسونه پکار دي. صحیح ده؟ 2 ګیلاسه به رااخلو. ښه، یو ګیلاس به دغسې تک تور کړو. صحیح ده؟ دغسې به تک تور به ځي. دلته وینې دا ګیلاس دغسې به تک تور سي. وروسته هم چې دا ګیلاس تک تور که یو بل ګیلاس به راواخلو. بل ګیلاس به مو د موږ تاسې سپین یي او په 3 حصو به یې ویشو. صحیح ده؟ 1 حصه، 2 حصه، 3 حصه. دا 3 حصه تر قچي کوي. صحیح ده؟ دا 3 حصه تر قچي کوي او دا 3 حصه به تاسې راخله، هغه به تور رنګ پې وایي یا به تور توش باندې به داسې تک دا به په غوړیو هغه کوي. صحیح ده؟ دلته به پښې په غوړیو باندې
په غوړیو غوړ کوي. صحیح ده. او دغه په غوړیو باندې چې دغه ځای غوړ کړه دا به بیرته راخلی. صحیح ده. دا به بیرته راخلی په ده به یې دلته سریح کوي. څه رقم کوم مواد لرو دلته؟ تور ګیلاس اول، تور ګیلاس ګیلاس به راخلی او توروی به یې. صحیح ده. او بل سپین ګیلاس په درېیمه حصه به یې داسې تر غوڅ کوي او هغه به راواخلی د بیخې په غوړیو غوړ کوي. صحیح ده. او دا چې په غوړیو غوړ سه بیرته به یې راوړی په همدغه ګیلاس باندې به یې سریح کوي. وروسته هم چې سریح کړه په ګیلاس باندې دا ګیلاس به بیرته راخلی، بیرته به یې راخلی او په اولي ګیلاس کې به یې دغسې ور دننه کوي او د تور ګیلاس کې به داسې وړه کوئ سوری کوئ. صحیح ده. دا هلته موږ تاسې دا مواد لرو. زه به یې اوس تاسو ته عملي در وښیم. ښه، دلته به داسې ګیلاس توروئ. صحیح ده. ما دا ګیلاس تیار تور کړی ده او په دغه ځای کې به داسې یو سوری ورته کوئ. وروسته مو چې دا سوری کې وکړه بل ګیلاس به راخلی دغلته به یې غوڅ کړه. دغه ځای کې به یې دا تقریبا درېیمه حصه ده دغسې به یې ټول غوڅ کوئ. چې غوڅ هم که دغه به دغه بیخ به یې په غوړیو غوړ کړئ او بیرته به یې راواخلئ. ښه، دا هلته غوړي هم تیار لرو. په دغو غوړیو باندې موږ د دغه د بیخ هم غوړ کړی ده تیار. موږ دلته یو ګیلاس لرو. ښه، دا به راخلو کله چې غوړ که لکه دغه غوندې. صحیح ده. دغه ځای به غوړ سي او دا به بیا په دغه ګیلاس کې داسې ور دننه کوئ. صحیح ده. بیا تاسې څه وکئ؟ دلته یو تصویر رسم کئ. صحیح ده. تصویر به رسم کوئ او بیا تاسې کولی شئ چې دلته د همغه تصویر وګورئ. دلته به تاسې تصویر راځي. تصویر به له دغه ځای نه د دغه سوري نه دننه کېږي او دغلته به تاسو ته ښکاره کېږي. ما اوس غوړ کړي دي خو لږ به یې پرېږدئ چې لږ ښه دا غوړي جذب کړي. بیا وروسته تاسو دا کار کولی شئ چې دغلته تاسې ته دغه تصویر اما تصویر چې دغلته ده دلته تاسو ته راځي او سترګه هم په همدغه رقم سره ده. تصویرونه مثلا لکه د کسي غوندې را اخلي او دلته یې انعکاس ورکوي د سترګې دننه برخه کې او بیا دلته د مغز حجرات دي هغه تصویرونه ټول راټولوي او مغز ته یې رسوي. ښه، ډېر ښه. دغه د نن ورځې تجربه ده. هیله لرم چې تاسې په کور کې دا وکړئ. راځئ چې دغه درس یاره بیا په لنډ ځره ووایو بیا به درس بس کړو. نن هم څه وویلې دلته به تاسې د سترګو په وسیله شیان او تصویرونه درک کېږي. صحیح ده. شیان او تصویرونه درک کولی سو. باید انسان سترګې انسان ته خطرونه متوجه کوي او انسان کولی شي چې خطرونه وویني او له هغه نه ځان بچ کړي. صحیح ده. سترګې رنګ لرونکې برخه انبیه ده. کومه برخه انبیه ده؟ مخکې مې تاسو ته در وښودله. دغه رنګ لرونکې برخه چې ده انبیه ده. یاده مو نه وځي که نه؟ دغه رنګ لرونکې برخه انبیه په نامه ده. انبیه. صحیح ده. بیا دغه منځوی برخې کسی په نامه ده. صحیح ده. کله چې رڼا زیاته وي د کسی وړکی کېږي او کله چې رڼا کمه وي کسی غټېږي ځکه چې ډېره رڼا موږ ته پکار کېږي چې دننه سي سترګو ته. له سترګو نه د سترګو د محافظت لپاره باید موږ تاسې ډېر کوښښ وکړو چې خاورې او دوړو نه ځان وساتو. صحیح ده. او که چیرې سترګې چیرته داسې هغه فشار لاندې راغلی خاورې سترګو ته لاړې نو په اوبو یې زر پرېمینځئ او کولی شئ که اوبه نه وې دستي یخ چای هم سترګې پاکولی شي. ډېر ښه یې پاکوي. او موږ تاسې د سترګو په اسانۍ پرده کې باڼه لرو چې هغه باڼه موږ تاسو ته ډېره ګټه کوي د خاورو او د دوړو د ننوتلو لپاره.
ښه دا و د نن ورځې درس ماشومانو. هیله لرم چې درس مو زده کړی یي. نن ورځې درس تاسې یو سره ځان سره مرور کوئ، ویې ګورئ او د ارزونې په خپلو کتابچو کې حل کوئ. همدارنګه کورنۍ دندم دغلته په کتابو کې لیکل سوې ده، تاسې یې وګورئ، حل یې کوئ. که پوښتنې هم درلودې موږ ته پوښتنې راواستوئ. سبا ورځې به زه بیا دا داسې لنډ مختصر تکرار وکړم او د ارزونې ته به تاسو ته حل کړم. ښه دا و د نن ورځې درس. د الله په امان.